نبوي سیرات د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ راډیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشحاله یو چې دا د یو ځل بیا د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یو. ښاغلو او آغل اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د بدر په غزا کې په قریشو او مشرکینو باندې د هلاکت د معجزې د څرګندېدو په اړوند تاسې دیندارو او معززو اوریدونکو ته ځینې ګټور او په زړه پورې معلومات درکاندم. لکه څنګه چې د نورو قومونو لپاره د عذاب مختلفې معجزې راغلي دي، همدغه راز کوم قوم ته چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږل شوی و، د هغه قوم لپاره د بدر غزا د عذاب معجزه وه. د هجرت نه وړاندې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ښېراوو په اثر اول په قریشو د قحط عذاب راښکته شو. دغه عذاب دومره سخت عذاب و چې له ډېرې لوږې د دوی په سترګو تیارې راغلې وې. آسمان ته به یې چې کتل، دا فضا به ورته د لوګي په شان ښکاره کېدله. د قریشو ځینې رئیسان حضرت جناب پیغمبر ته راغلل او ورته یې وویل چې ای محمده علیک الصلاة وسلام، ته خلکو ته د رحم او شفقت، صله رحمۍ او د ښېګڼو دعوت ورکوې. ته وینې چې دې قحط سره د قریشو څه حال دی. حضرت نبی کریم دعا وکړه او دغه د قحط بلا له دوی څخه لرې شوه. مګر بیا د قریشو د نافرمانۍ او د حق څخه د غاړې غړولو هم هماغسې پخوانی حال شو. نو په دې صورت کې د دوی لپاره پرته د عذاب د معجزې څخه کومه بله لار او علاج پاتې نه شوه، لکه چې د هجرت نه وروسته د بدر یعنې بطشة الکبرا یعنې د سخت نیولو دپاره د هلاکت نښه وټاکل شوه. قرآن مجید د هجرت نه وړاندې خاص په مکې مکرمه کې خپل دا عمومي اعلان واوروه چې په دغه اعلان کې اول د دې قحط او بیا د دوی د وارخطایۍ او له دې نه وروسته د بدر په پیشګویي وه. الله پاک په سوره دخان کې فرمایي د هغې ورځې منتظر اوسه چې آسمان سخت لوګی راوړي او له خلکو څخه راچارپیر شي. په هغه وخت کې به وویل شي چې دا د دې دردناک عذاب راتلل دي، بیا چې دوی په زاریو ګوتې پورې کړي چې خدایه دا عذاب له موږ څخه لرې کړه، موږ ایمان راوړی ده. دوی چیرته پوهه لري؟ حال دا چې هغوی ته ښکاره رسول راغلی، له هغه څخه دوی وګرځېدل او ویې ویل تعلیم ورکړل شوی لیونی ده. ښه، موږ د لږو ورځو لپاره عذاب لرې کوو، تاسو به بیا هغه راز کارونه وکړئ. انتظار وکړئ د هغې ورځې چې موږ په لویه نیونه پیل وکړو. موږ بدل اخیستونکي یو او له هغو څخه وړاندې موږ د فرعون قوم آزمویلی ده. په دې مبارکو آیتونو کې د پوره واقع تفصیل ښودل شوی ده او په آخر کې دا هم ښودل شوي دي چې بطش اکبر د قریشو د رئیسانو لپاره هماغه حیثیت لري کوم حیثیت چې د فرعون لپاره په بحر کې د ډوبېدلو وه. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویلي دي چې دا آیتونه د قریشو په شان کې نازل شوي دي.
کله چې قریشو نافرمانی وکړه نو حضرت نبی کریم د خدای جل جلاله څخه سوال وکړ او وی ویل چې ای خدایه ته په دوی د حضرت یوسف د قحط په شان د 7 کالو یو قحط نازل کړه لکه چې په مکې مکرمه کې دومره سخته قحطي شوه چې له ډېرې لوږې به دوی د آسمان او مکې په منځ کې فضا د لوګي په شان لیدله دوی حضرت جناب پیغمبر ته راغلل او د دعا درخواست یې وکړ لکه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او بیا باران وشو خدای وفرمایل چې دوی به بیا خپل پخوانی حالت ته ور وګرځي یعنی ایمان به رانه وړي لکه چې همدغه شان وشول نو پاک خدای جل جلاله د دوی لپاره د بدشت الکبرا ورځ وټاکله یعنی بدر تاسې ته به په یاد وي چې د حرم په غولي کې چې د قریشو کوم رئیسانو په لمانځه کې خلل پیښ کړی و حضرت جناب پیغمبر د هغوی نومونه واخیستل او هر یوه ته یې ښېراوې وکړې د دې څخه لومړی چې د بدر غزا پیښه شي د هجرت نه وروسته د هغو د هلاکت او بربادۍ اعلان کړی و د بدر د جنګ نه وړاندې حضرت سعد انصاري عمرې ته تللی و ابو جهل دا یې منع کړ امیه غوښتل چې په دغه کار کې مداخله وکړي حضرت سعد وویل امیه ته په دې کار کې مداخله مه کوه حضرت جناب پیغمبر ویلي دي چې ته به د هغو له لاسه ووژل شې د دې خبرې په اورېدلو امیه وبېرېده لکه چې په کوم وخت کې چې د بدر په موقع دغه واقعه پیښه شوه نو هغه دغه ځای ته په تګ کې وړاندې وروسته کېده او کله چې ده د خلکو د پیغور له بیرته تګ نه اراده وکړه نو د ده ښځې دا یې تر لمنې ونیوه او ورته وویل چې ستا د یثربي دوست خبره هیره شوه کله چې حضرت جناب پیغمبر د مسلمانانو سره د بدر د غزا لپاره ووته نو په دغه وخت لکه چې په لومړنیو خپرونو کې تفصیل پوره تیر شوی ده د مسلمانانو په مخ کې د قریشو 2 ډلې وې یوه د قریشو هغه شامي قافله وه چې د مدینې منورې د لارې مکې مکرمې ته تلله او بله ډله د قریشو هغه جنګي لښکر و چې له مسلمانانو سره د جنګ لپاره راوتلی و پاک خدای جل جلاله د مسلمانانو سره وعده کړې وه چې د دې دواړو ډلو څخه به یوه ډله د مسلمانانو په لاس کې وځي عامو مسلمانانو دا ګمان کاوه چې دغه تجارتي قافله به د دوی په لاس کې کېوځي مګر حضرت جناب پیغمبر ته دا خبره په ښه ډول معلومه وه چې دا ورځ د معمولي بري او ماتې ورځ نه ده بلکې دا د هغه بدشت الکبرا ورځ ده چې د هغې په باره کې له ډېرې مودې څخه د خدای جل جلاله له دربار څخه وعده شوې وه د شپې چې مسلمانان د بدر پړاو ته ورسېدل نو هغوی سره دا فکر و خیال ملګری شو چې باید د تجارتي قافلې پته ولګول شي لکه چې مسلمانان د دې قافلې د پتې لګولو لپاره یوې او بلې خوا ته خپاره شول او یو شپون یې راوسته له هغه څخه د قریشو د قافلې د حال په پوښتلو پیل وکړ هغه ورته وویل چې زه خو د قریشو د قافلې څخه خبر نه یم مګر د قریشو لښکر هلته پروت دی د دې وینا په اثر دوی هغه وواهه او ورته وویل چې ته له موږ څخه صحیح حال پټوي د وهلو د خوړلو نه وروسته وویل تاسې صبر وکړئ چې زه درته د قافلې حال وایم کله چې به دې خلکو پرېښوده نو ده به ورته وویل چې زه د قافلې نه خبر نه یم البته په دې خبر یم چې هغې خواته د قریشو لښکر مخامخ پروت دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې په لمانځه مصروف و کله چې له لمانځه نه فارغ شو نو دوی ته یې وویل هر کله چې دی تاسو ته درواغ وایي نو تاسې دی پرېږدئ او چې بیا رښتیا درته وایي نو تاسې یې وهئ له دې نه وروسته حضرت جناب پیغمبر وفرمایل دا د قریشو د تباهۍ ورځ ده دا د ابو جهل عتبه ابی او نور مقتل دی راوي وایي چې حضرت جناب پیغمبر چې د چا مقتل کوم ځای کې ټاکلی و سره د ویښته په اندازه یې د هغه ځای څخه تجاوز ونه کړ
او د جنگ په ډګر کې د هغو مړي په همغو ځایونو او ټاکلو موقعیتونو کې وموندل شول. حضرت عبدالله ابن مسعود چې د حرم په غولي کې د ښېراو په ورځ حاضر او موجود ووایي چې د عربو هغه واړه رئیسان چې د هغو په حق کې حضرت جناب پیغمبر ښېراوې کړې وي ټول د بدر د جنگ په ډګر کې ووژل شول او د دې کار په اثر د بطشة الکبرا د انتقام پیشګویي تر سره او پوره شوه. سوره انفال چې په دغه صورت کې د بدر ټولې واقعې ذکر شوي دي په هغو کې لوی خدای جل جلاله دا خبره هم څرګنده کړې ده چې دا د هغې فیصلې ورځ ده چې له ډېرې مودې څخه د هغې د پوره او ترسره کېدلو انتظار کېده. الله پاک فرمایي خدای غواړي چې حق په خپلو کلمو مستحکم کړي او د کافرانو سلسله د دې لپاره غورځه کړي چې حق حق او باطل باطل کړي که څه هم مجرمان دا خوښ نه کړي. الله پاک فرمایي دا هم هغه شان کار شو لکه څنګه چې د فرعون او د هغه نه د پخوانیو په حال کې کړای شوی و. هغوی د خپل پروردګار د نښو تکذیب وکړ نو موږ د هغوی د ګناهونو په سبب هغوی هلاک کړل. دا د فیصلې ورځ وه او بیا فرمایي او هغه شی چې موږ په خپل بنده د فیصلې په ورځ نازل کړ په هغه ورځ چې دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ ودرېدلې او دا ټول کارونه د دې لپاره وشول چې خدای هغه کار پوره او ترسره کړي چې هغه پخوا مقرر شوی او ټاکل شوی و. په هغه وخت کې چې 300 بې سره او بې سامانه مسلمانان د 1000 تنو مسلحو او مجهزو کافرانو سره په مقابله بخوت وه نو په دغه وخت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم همغه شان دعا غوښتله لکه څنګه چې حضرت نوح د طوفان او حضرت موسی د فرعون تر ډوبېدلو وړاندې د خپلو قومونو لپاره غوښتې وه. حضرت نوح علیه السلام ویل ای خدایه ته اوس د ځمکې په مخ یو اوسېدونکی کافر هم پرې نږدې او دا ځکه چې تر څو چې دوی ژوندي وي تر هغې به نه ستا د نوم تقدیس وشي او نه به د دوی د نسل څخه داسې څوک پیدا شي چې هغه ستا نوم واخلي. حضرت موسی علیه السلام ویل ای خدایه د هغوی زړونه سخت کړه تر څو چې دوی عذاب به نه ویني دوی به ایمان را نه وړي. مګر په دې موقع کې چې کومه خبره د حضرت جناب پیغمبر له مبارک خولې څخه وتلې وه هغه دا وه چې ای پاکه ربه ته خپله وعده پوره او ترسره کړه که دا ډېر لږ مسلمانان تباه شول نو بیا به هیڅوک داسې پاتې نشي چې هغه ستا نوم واخلي. حضرت نوح علیه السلام او حضرت موسی راسن د خپلو قومونو لپاره د تباهۍ دعا وغوښتله مګر رحمت للعالمین هم اوس چې کومه دعا وغوښتله هغه یوازې د توحید د خاوندانو د فتح او نصرت لپاره نه د دښمنانو د تباهۍ او بربادۍ لپاره. حاکم د مستدرک په 3م ټوک په 21م مخ کې په صحیح روایت نقل کړی ده چې هر کله د بدر د جنگ بندیان راوستل شول او حضرت جناب پیغمبر د دوی په خصوص کې د صحابه و کرامو مشوره وغوښته او مختلفو صحابه و کرامو د دوی حضور ته مختلفې رایې وړاندې کړې نو دوی وفرمایل دا د قریشو کافران د خپلو هغو ورونو په شان دي چې د دوی څخه پخوا تیر شوي دي. یعنې د تیرو پیغمبرانو په امتونو کې حضرت نوح دا دعا کړې وه چې ای خدایه د ځمکې په مخ له دې کافرانو څخه د ودان کور خاوند پرې نږدي. حضرت موسی ویلي وه ای زموږ پروردګاره د دوی دولت واخلې او د دوی زړونه سخت کړي. حضرت ابراهیم ویلي وه هر چا چې زموږ پیروي وکړه هغه له ما سره دی او هر چا چې زما نافرمانی وکړه نو خدای غفور او رحیم دی. حضرت عیسی علیه السلام ویل الهی که ته په دې نافرمانو باندې عذاب نازل کړې نو دوی ستا بندگان دي او که ته دوی معاف کړې نو ته غالب او دانا یې. له دې نه وروسته حضرت جناب پیغمبر قریشو ته د یو خطاب په لړ کې وویل چې تاسو یو داسې قوم یاست چې په دغه قوم کې
په ټګۍ او چل باندې د خپلو ورونو وژل رواج او عمومیت لري. نو له تاسو څخه هیڅوک هم بې له دې چې د فدیې په بدل کې زر یعنې پیسې او یا خپل سر ورنه کړي هغه به بیرته ولاړ نه شي. له دې رواج څخه زموږ د تیرو ذکر شویو اصولو پوره تاکید کیږي، یعنې دا چې لومړی بدر د قریشو لپاره همغه راز د هلاکت د عذاب ورځ وه لکه څنګه چې په تیرو قامونو باندې د هلاکت ورځې راغلې وې. دوهم، حضرت جناب پیغمبر په دې موقع کې د دوو ډلو انبیاو د نومونو او دعاګانو ذکر کړی ده. یو هغه چې هغوی د سختګیرۍ خوا ټینګه کړې وه لکه حضرت نوح او حضرت موسی. دوهم هغه چې هغوی ډیره نرمي ښکاره کړې ده لکه حضرت ابراهیم او حضرت عیسی. حضرت جناب پیغمبر له دې دواړو ډلو په منځ کې یوه منځنۍ او متوسطه لاره غوره کړه. په تیرو خپرونو کې چې د انبیا علیهم السلام کوم خصایص، امتیازات، علامات او آثار ښودل شوي دي، له هغو څخه په خپله د سحر او معجزې فرق او د ساحر پیغمبر امتیاز څرګندېږي. سحر او شعبده بازي د ساتیرۍ لپاره د نندارې په ډول ښودل کیږي، مګر آیات او معجزې د ټولو اقوامو د اصلاح او فساد، تعمیر او تخریب، ترقی او تنزل عوامل او اسباب وي. د ساحر یوازینی مقصد دا وي چې د یوې نااشنا واقعې په یو نااشنا شکل د ښودلو په اثر د لږ ساعت لپاره نندارچیان د خپل تاثیر لاندې راولي او دوی په حیرت کې واچوي. مګر د پیغمبر مقصد د خپل فوق العاده چارو څخه بې د نړۍ د اصلاح، د قانونو د دعوت او د ټولنو د تهذیب او د الهي دین د تقویت څخه بل هیڅ شی نه وي. پیغمبر بشیر، نذیر، مزکی، هادي، سراج منیر او د عالم شاهد وي او ساحر له دې ټولو اوصافو څخه خالی او بې برخې وي. په دې کې بې د نااشناو نندارو د ښودلو څخه بل هیڅ کمال او ممتازه خبره نه وي. په قرآن مجید کې چې د سحر په خصوص کې هر څومره بیانونه راغلي دي، له هغو څخه څرګندېږي چې قرآن عظیم شان د سحر حقیقت نه مني او سحر ته د تخیل او نظربندۍ څخه زیات واقعیت نه ورکوي. د هاروت او ماروت په قصه کې یې د سحر د زور او قوت انتها داسې بیان کړې ده. الله پاک فرمایي د ښځې او خاوند په منځ کې بیلتون راولي او بې د خدای د حکم څخه دوی هیڅ چاته ضرر نشي رسولای او دوی هغه شی زده کوي چې هغه دوی ته نقصان رسوي او ګټه ورته نه رسوي. لنډه دا چې سحر او جادو کوم مؤثر او حقیقي شی نه دی. په سوره طه کې دا حقیقت په ډیر وضاحت څرګند شوی ده چې دا شی د خیال څخه زیات حقیقت نه لري. الله پاک فرمایي بیا ناڅاپه د مصر د جادوګرو رسۍ او امساګانې دوی د جادو په اثر موسی ته داسې ښکاره شوې لکه چې دوی منډې وهي. حکم وشو چې موسی ته هم خپله دا اعزاز نه ډکه امسا ور واچوه. د دې کار نتیجه دا شوه چې حق پر باطل بری ومن. بیا فرمایي موږ وویل موسی مه ویرېږه، هم ته به سرلوړی اوسې. کوم شی چې ستا په لاس کې دي هغه ته واچوه. دغه شی به د دوی دغه صنعت او دغه کارونه ونغاړي. بېشکه کوم صنعت چې جادوګرو کړی و هغه د جادوګرو فریب او جادوګر چې له هرې خوا راشي هغه بری نشي موندلی. پاک خدای چې کوم فرق د ساحر او نبي په منځ کې ښودلی ده هغه هم همدا دی چې نبي کامیاب او بریالی وي او جادوګر نه بریالی کیږي. د نبي د ټولو اعمالو، مسایعو، مجاهدو او معجزو مرکز او محور فلاح او خیر وي او د جادوګرو مقصد یوازې فریب، دوکه، چل او شر وي. په بل ځای کې په یو بل روایت کې هم همدا مفهوم تکرار شوی ده لکه چې الله پاک د سوره انعام په 81 آیت کې فرمایي کوم شی چې تاسو راوړی دی هغه جادو دی، خدای به دغه جادو باطل کړي. بېشکه چې خدای د شریرانو کار نه سموي، یعنې سحر او جادو یوه آني ننداره وي او د اعجاز اثر دایمي وي او د هغو نتایج په نړۍ کې ډیر لوی دي. فرعون چې د حضرت موسی اعجاز ولیدل نو ویل چې
دا ټولې جادوګرۍ کرشمې دي. حضرت موسی علیه السلام ورته جواب ورکړ چې آیا دا جادو دی او جادوګر برای نه مومي؟ لنډه دا چې فلاح او عدم فلاح د سحر او اعجاز په منځ کې د ټولو څخه لوی فرق دی. کافرانو به د حضرت جناب پیغمبر په اړه ویل چې دی د شیطان د قوت په مرسته دا کارونه وړاندې کوي او د ده د کلام سرچینه د شیطان تعلیم دی. پاک خدای جل جلاله د دغه وینا ځواب کې وفرمایل چې د دوی حقیقت امتیاز دی چې د دې حقیقت سرچینه او منبع خیر دی او کشر او دا د شیطان د قوت نتیجه ده او که د دې حقیقت مظهر ملکوتی طاقت دی او ډیر آسان کار دی او په خپله د مدعي ژوند او د هغه اخلاق او اعمال د هغه لپاره عادلان شاهدان دي. د حضرت عیسی له قول سره سم چې هره ونه د خپلې میوې څخه پیژندل کیږي، د دې دواړو قوتونو په منځ کې تفریق او تمیز کوم ګران کار نه دی. الله جل جلاله فرمایلی موږ درښیو چې شیطان په چا راښکته کیږي. هر څه چې اورئ هغه دوی ته راوړي دي او ډیر به په دوی کې درواغجن وي. یعنی د نبی او متنبي فرق په خپله د هغه ژوند او اعمال دي او سربیره پر دې د افترا کوونکو او شریرانو د کارونو مستقل او دایمي ژوند نه په برخه کیږي. لکه چې فرمایي کوم خلک چې په خدای دروغ وایي هغوی نه بریالي کیږي. د یو څو ورځو کامیابي او د دوی لپاره دردناک عذاب وي. د معجزو دلایلو آیاتو او آثارو په ذریعه هدایت د چا په برخه کیږي؟ قرآن مجید د هغو اوصاف او شرایط بیان کړي دي. له ټولو لومړی شرط دا دی چې هغه د په خدای جل جلاله ایمان ولري او که هغه بیخي په خدای ایمان ونه لري نو د هغه یوازې د معجزو په ذریعه ایمان نشي په برخه کېدلی. د دې کار لپاره اول دا خبره ضروري ده چې اول د کائناتو اسرار او عجایبات وګوري او د یو قادر مطلق ذات په وجود یقین وکړي او له دې نه وروسته به د معجزو او نښو په ذریعه د هغه د نبوت په باب کې هدایت په برخه شي. لکه چې د یونس مبارکه سوره کې الله پاک فرمایي ته ورته ووایه ای پیغمبره چې په ډیر غور سره وګورئ په دې ځمکو او آسمانونو کې څه او کوم شیان دي او آیات او نظر هغو خلکو ته هیڅ ګټه نشي رسولای چې هغوی ایمان نه لري. هغه شی چې د آیات او نښو څخه انسان عبرت اخیستلو ته نه پرېږدي هغه خودي او تکبر دی. له دې کبله چې معاندین په عمومي ډول دولتمند او رئیسان او د عقل او پوهې مدعیان وي نو د دوی د انانیت او ترفع جذبه دوی دې خبرې ته نه پرېږدي چې دوی د حق د رابلونکو د بیرغ لاندې ودرېږي. په دې اساس د هغو خلکو لپاره چې هغوی په آیات او نښو هدایت ومومي دا خبره ضروري ده چې هغوی د له دې ډول جذباتو څخه پاک وي. معاندینو تل پیغمبرانو ته ویل چې دا پیغمبر خو زموږ په شان یو انسان دی، آیا موږ په ده پسې تق قبول کړو؟ د مصر پاچا او سردارانو د همدې جذبې په اساس د حضرت موسی او هارون د دعوت د قبلولو څخه انکار وکړ او د هغو د ډول ډول معجزو د کتلو نه وروسته هم هدایت په برخه نه شو. لکه چې الله پاک فرمایي بیا موږ موسی او د هغه ورور هارون ته نښې او ښکاره قوت ورکړ او فرعون او د هغه سردارانو ته مو ورولېږه نو هغوی غرور وکړ او دوی کبرجن خلک وه. نو هغوی ویل آیا موږ د خپل ځان په شان انسانانو باندې ایمان راوړو او حال دا چې د هغو قام زموږ رعایان او تابع دي. لوی خدای جل جلاله په قرآن مجید کې د داسې منکرینو او خودپسندانو په نسبت خپله دا فیصله واوروله چې فرمایي موږ به هغه خلک د خپلو نښو پوهیولو ته پرېنږدو چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه کبر کوي او که دوی ټولې نښې هم وګوري نو دوی به ایمان را نه وړي. د قریشو معاندینو چې هغوی د خپل قام رئیسان لویان او بډایان به هغوی هم د دغو نښو په ذریعه له دې کبله هدایت ونه موندلی شو چې
هغوی د یو غریب مفلس او بېیاره او بې مددګاره انسان له پیروۍ څخه کرکه کوله. هغوی ویل چې که نبوت وای هم نو باید دغه نبوت د مکې او طایف یو غټ او لوی سړي ته ورکړ شوی وای، لکه چې د زخرف مبارکه سوره کې فرمایي. او هغوی ویل چې دا قرآن د طایف او مکې په یو لوی شخص ولې نه شو نازل. د ټولو وروستی شی چې هغه له دې آیت او نښو څخه په انسان کې د هدایت موندلو صلاحیت او استعداد پیدا کوي هغه د زړه د حق خواته میلان ده. ډیر نااشنا خوارق او ډیر عجیبه معجزې د هغو خلکو په نظر کې د سحر او جادو څخه زیات واقعیت نه لري. د کومو خلکو په زړونو کې چې د انابت او رجوع الا الحق استعداد موجود نه وي. د رعد مبارکه سوره کې الله پاک فرمایي کافران وایي چې په ده د هغه خدای له خوا کومه نښه ولې را نازله نه شوه. ته ورته ووایه چې خدای چې د چا ګمراه کول وغواړي هغه ګمراه کوي او هغه چاته خپلې خواته لارښوونه کوي چې هغه د خدای خواته رجوع کوي. د چا په زړه کې چې د قبول او اصلاح دا استعداد موجود نه وي نو هغه ته ډیره لویه معجزه هم د باطل پرستۍ نه ډیر اهمیت نه لري. او همدا خلک دي چې د دوی په زړونو کې د ګمراهۍ او شقاوت مهر لګېدلی ده. مشرک چې کوم حق مذهب نه مني او د علم څخه بې برخې وي د هغو همدا حال وي لکه چې لوی خدای جل جلاله فرمایي او پیغمبره که دوی ته کومه نښه راوړي نو هغه خلک چې منکران دي دا به وایي چې ته فریبي او چلباز یې. همدغه راز الله د هغو خلکو په زړونو مهرونه لګولي چې هغوی علم نه لري. اهل کتاب یعنې یهود او نصارا د اسلام د پیغمبر د صداقت د ثبوت په غوښتنه کې دا وایي چې تر هغې به موږ هغوی په حق پیغمبر ونه منو تر څو چې موږ ته داسې معجزه څرګنده نه کړي لکه څنګه چې هغو پیغمبرانو خلکو ته ښودلې وي. قرآن عظیم شان وایي چې دا سه فرض کړئ چې که یوازې د هغو معجزو په شان معجزو باندې د پیغمبر صداقت منل کېدلی شي نو هغو پیغمبرانو خو هم معجزې وښودلې نو بیا د هغو معجزو په لیدلو د هغو زمانې ټولو منکرینو ولې ایمان را نه وړ او تر آخره پورې هغوی ولې جادوګران ګڼل. لکه چې د قصص مبارکه سوره کې فرمایي نو هر کله چې زموږ له خوا څخه حق راغی نو هغوی وویل چې ولې محمد ته هغه شیان ورنکړای شول کوم چې موسی ته ورکړل شوي وه. آیا موسی ته چې کوم شیان ورکړل شوي وه له هغو څخه منکرینو لومړی انکار ونه کړ؟ هغو وویل چې دوی جادوګران دي چې په خپلو کې د یو بل سره مرسته کوي. موږ د دې ټولو له منلو څخه انکار کوو. عزتمن اورېدونکو دا و زموږ د نن ورځې د خپرونې راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو در واورول. ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.